خلکو له شیخ هیبت الله څخه څه تمه لرله او شیخ هیبت الله ورته کوم اعلان وکړ. ویډیو وګورئ او سوله افغان چینل سره سبسکرایب کړئ. هر کله چې کال بدلیږي او یا هم کوم اختر راشي خلک په دې تمه وي چې شیخ هیبت الله او یا د طالبانو له خوا څخه به د نجونو د زده کړو په اړه کوم ښه خبر ترلاسه کړي، خو بدبختانه چې نه هم په دې اړه طالبانو تر اوسه کوم خبر نشر کړ او نه هم خلکو کې نوره حوصله او یا هم جذبه پاتې شوې ده چې د تعلیم اړوند خپل غږ پورته کړي. د طالبانو ډیرو پلویانو په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي دي چې وزارت معارف دې چوپتیا نه غوره کوي، یو څه دې افغان ملت ته ووایي چې د نجونو تعلیم کله شروع کیږي. استاذه د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي راډیو د یکشنبې په ورځ د طالبانو مشر ملا هیبت الله ته منسوب یو غږیز فایل خپور کړی او پکې ویل شوي دي چې له دې وروسته به ښځو ته په عام محضر کې سزا ورکړو. هغه وایي دوی به له دې وروسته په عملي ډول شریعت پلی کړي. په دې غږیز فایل کې لویدیځوالو ته په اشارې سره ویل شوي چې موږ له تاسو سره شل کله جګړه وکړه چې موږ به نوره شل کله جګړه وکړو چې په ځمکه کې شرعي قانون پلی کړو. ملا هیبت الله ته په منسوبه وینا کې ټینګار شوی چې دا خبره تر دې پورې نه ده خلاصه شوې چې کابل مو ونیوو او په ولایتونو کې په څوکیو کېناستو او شین او تور چای څښو. هغه په دغه غږ کې وایي موږ د الله حدود نافذوو. تاسې لویدیځوال به وایاست چې دا د ښځو حقوقو پایمالېدل دي چې په ډبرو یې ولي. سبا به موږ د زنا حد تطبیقوو، په عام محضر کې به یې په ډبرو ولو او یا به ښځې په درو وهو. دا ټول ستا د دیموکراسۍ خلاف دي. په دې هر یوه به ستا سره مقابله کوو.